السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا أرحب بكم. د عربي زده کړې آنلاین مرکز ته راغلاست. نن زموږ اووم درس دی. خپل درس پیلول نه مخکې تاسو نه هیله کوم چې یوټیوب کې چینل سبسکرایب او د زنګ علامه کلیک کړئ او نوې ویډیوګانې چې درځي هیله کوم چې هغه کې خپل نظر ورکوئ. تاسو ویډیو کې نظر نه ورکوئ که څه مشکل موږ ته وایي کنه، او که ویډیو نه غواړئ بیا ویډیو نه هغه کومه. نو زمونږ نننی درس پیلو. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. مراجعة وتلخیص لنډیز او بیا کتنه. احول المفرد الى الجمع. د مفرد اړول جمع ته. څنګه مفرد جمع ته اړو؟ قلم اقلام. دا باید تاسو ولیکئ، خو دغه زه وایم او دا نور باید تاسو ولیکئ. دینه پس تمرینات تاسو ته پرېږدم، باید تمرینات تاسو خپله وکئ. قلم اقلام، حرم احرام، علم اعلام. دا د دې جمع شوه. د دې نورو جمع هیله کوم تاسو کومنټ کې ولیکئ. اقرأ الجمل الآتیه. دا لاندینۍ جملې وایم را روانې. زرت الى القلعه. زرت إلى القلعة وإلى المطار وإلى الحرم. هذا الجسر، هذا جسر، وهذا تقاطع، وهذه الإشارة. هذا شاطئ، وهذا فندق، وهذه حديقة الحيوان. أصل بين الكلمة والصورة المناسبة. وصلهم ما بين الكلمة تصویر یا عکس مناسب عکس. محطة وقود. محطة وقود دا نوې کلمه ده. دا د تیلو ټانک ته وایي، پټرول سټیشن. د تیلو ټانک محطة وقود. دلته مثال ورکړی قطار دلته دی ریل ګاډی. نو محطة وقود دا لاندې راولو دلته دی پټرول سټیشن. نادن ریاضي. نادن ریاضي دلته دی د سپورت کلب. علم بیرق. دوار دا دوار شو. اكتب الاعداد. اعداد لكم. دا دري اعداد دي 3، دا يو، دا 1، دا 4، دا 5 دي 5، دا 8 دي 8، دا 6 دي 6، دا 9 دي 9، دا 2 دي 2. نقرأ معا. دا خپل سره وایو. من شعر بیان الصفدي. مدرستي حديقتي. زما ښوونځی زما پارک. مدرستي حديقتي یعنی زما ښوونځی زما پارک دی. وبابها الكتاب او دروازه کتاب ده. اقرأ فيها حصصا. اقرأ فيها ذلولم فيها پدی مدرسه کې حصصا حصے. وادرس الحساب او د ریاضی درس وایم. وادرس الحساب ریاضی. في كل صبح نذهب. هر سهار منګه ذو یا هر سهار منګ روانیګو. مع الرفاق نلعب. مع الرفاق نلعب. خپل دوستانو سره نلعبو لوبې کوو. ندرس فی صفوفنا. خپل ټولګیو کې درس وایو، صنفونو کې ټولګیو کې درس وایو. وفي المساء نکتبو. او په ماښام کې یا شپې کې موږ لیکل کوو، یعنی کورنۍ دنده. اکملو کما فی النموذج. دا یو تاسو ته وایم، نور باید تاسو خپله کومنټ کې ولیکئ. فی الحدیقة شجره. فی الحدیقة په باغ کې چې ده ونه ده. الجسر فوق الحديقة. پول ویده حدیقه د پارک د پاسه ده. دا نور هیله کوم چې تاسو خپله ولیکئ. فی تقاطع سیارة. دا نور خو کولی شئ. انسخ جملة الآتیه. لاندینۍ هغه ولیکمه جمله. فی مدینتي متحف کبیر. زمونږ په ښار کې یو لوی میوزیم دی، زمونږ په کلي کې یا ښار کې. اختبار نهاية الوحدة. لومړی وحده زمونږ خلاص شوه. د امتحان دی. اقرأ حروف الآتیه. لاندینۍ حروف الولم: عین، ضاد، سین، ه، طا، صاد، ح، دال، تا، همزه، الف. أضع علامة الصحيحة أمام الصوت الذي أسمعه في آخر الكلمة. دلته آډیو پکار ده، دینه تیریږو ځکه تاسو وایئ چې څه شی اورئ هلته صحیح علامه کوئ، نو دا مهمه نه ده. أضع دائرة حول الكلمة التي أسمعها في الجملة. دا دې دپاره هم ټایپ پکار دی. باید کومه جمله چې ویل کېږي تاسو باید هغه کلمه حلقه وکړئ، دې نه هم تیریږو.
أزيد الألف لام ال قبل الكلمة وأقرأها. ده حروف قمري وشمسي دي ودلته وثشيرا دي. القمر ألف لام ال. البيت الإشارة. المطر وزدا شمسي. الشمس تقاطع شارع طريق. الطريق بالدرس ترى أقرأ الجملة الآتية وأكتبها لأندني جملة لكم يا أقرأ وايم وأكتبها أو لكم. حديقة الحيوان شرق المدينة. ده حيوانات بارك ده شرق ده شرق بلوري ده. أرتب الأعداد الآتية وأقرأها. ده ترتيب كوم والولمة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. أحلل وأكتب كما في المثال. دام مطار دلتا حروف بحروف لكلكي. مطار. شارع شارع. مدينة حوض حوض. أختار الكلمة الصحيحة. هذا شارع لك سيارة. هذا شارع مذكر ومؤنث. أذهب على المستشفى إلى المستشفى. إلى المستشفى. على دباثة إلى بطرف المستشفى. النفق فوق الجسر تحت الجسر. النفق تحت الجسر. هذا مصنع شيء واحد. هذا نهر صغير. دا زمونږ لومړی وحده وه. هیله کوم چې درسونه مې یاد شوي وي. که څه مشکل وي هیله کوم چې تاسو ووایئ. ویډیو درسونو کې هیله کوم چې کومنټ وکړئ. ویډیو درسونو کې کار څه مشکل وي هیله کوم کومنټ وکړئ. دا زمونږ لومړی وحده وه. دې نه پس ویډیو درسونه زیاتو ځکه کېدای شي بیا انټرنیټ کم وي. نو اوس ما سره انټرنیټ زیات و داسې ځای کې ومه چې انټرنیټ زیات و. دې نه وروسته به لږ هغه به وي. خیر بیا هم کوشش کوم. هیله کوم چې درسونه شیر کړئ. که څه پوښتنه وي کومنټ وکړئ او یوټیوب کې هم لایک کومنټ کوئ او چینل سبسکرایب او د زنګ علامه کلیک کړئ. نور تر بل درسه پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.